د سیاست او د تعصب ظاهر خوړلي ماران. چا ویل چې موږ په لستوڼو کې ساتلي ماران؟ ما پسې کړي د لمونځو امامت نه بخمه، وینې بخمه، خو د اوښکو قیمت نه بخمه. یم روان د هغه اوښکو انتقام اخلم، زم د نړۍ د ظالمانو په سربام اخلم. و دې وایي که په ښکاره څوک یې په غلا راکوي، طالب حکومت کوم سفارت مانه تنخوا راکوي، په ورځو ورځو که نری غوښه یا غټه خورمه، والله تر اوسه د تڼاکو لاسو ګټه خورمه. د مرګ ردیب ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس، هغه چاړه مې تر مرۍ را رسېدلې ده اوس. د زړه خبرې مې لا هغسې په زړه پاتې دي، راویښوم هغه وګړي چې وده پاتې دي. پوخ یم پوخ، زه په یو پوخ کپس کې ژوند تېروم، لکه مارغه په یو سرپوخ کپس کې ژوند تېروم. څو چې پښتون یم قرار به تر هغو نه لرم، د خدای په ارته ځمکه حق ته اوسېدو نه لرم. تر څو چې دې دین او مذهب ته وفادار یو موږ، لکه سید قطب او منصور به سرپدار یو موږ. تر څو چې دې هورهورکي پورې رڼا پورې وي، نو تر هغو به یې وژونکی تور په ما پورې وي. کله چې موږ د دې خپل دین او مذهب نه تیر شو، کله چې موږ د پښتو حیا او ادب نه تیر شو، نو د اساس او د قانون وینې به نه بهیږي، امن به راشي، د پښتون وینې به نه بهیږي. نو سوات، خیبر، وزیر مسعود شوال وژنه کیږي، دا په لوی لاس د پښتانه نسل وژنه کیږي. دوی غواړي موږ له سیاست او اقتصاد وباسي، دوی د تعلیم وکړي او موږ د لسواد وباسي. قدر پکار ده د دې وخت ارزښت ته لاس واچوئ، ژرنده په وار نه ده، بېواره وخت ته لاس واچوئ. ګریوان خو پرېږده، موږ د ټول وجود اختیار ورکړی، د جوارګر لالي په لاس مستن اوتار ورکړی. ګریوان خو پرېږده، موږ د ټول وجود اختیار ورکړی، د جوارګر لالي په لاس مستن اوتار ورکړی. هغه وعدې کړي لوزونه په یخ ولیکل شول، بیا به وران نشي په یو تور کاڼې سخت ولیکل شول. هغه وعدې کړي لوزونه په یخ ولیکل شول، بیا به وران نشي په یو تور کاڼې سخت ولیکل شول. کړنه له موږ سره په دې عهد و پیمان شوې ده، موږ سره ژمنه د ودان افغانستان شوې ده. اثبات لرو موږ سپینګیرو او ملایانو کړی، دا هوکړه لیک موږ سره دې ناستو مشرانو کړی. دین او مذهب پښتو په درې واړه خوندي وي پکې، که څوک یې نه مني هغه خلک به نه وي پکې. اوسنۍ کړنه د دې خاورې په تاوان کې نه دي، دوه جمهوریته په یوه افغانستان کې نه دي. باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي. والي صاحب، باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي، د دیوالو تر شا چې څومره معاملې شوي دي. موږ یې نه منو که هغه او که چا ادا کړې ده، چا چې د بل سره زموږ د سر سودا کړې ده. وږی او لوڅ د مرګ په درد د مبتلا پروت یم، باید آزاد ما، باید پر پښتونخوا پروت یم. وږی ډاکټر صاحب عمله، وږی او لوڅو د مرګ په درد د مبتلا پروت یم، باید آزاد ما، باید پر پښتونخوا پروت یم. سل ځای ناس د پلار ګټې ته بادشاه له ځانه مه جوړوه، د احمدشاه زوی تیمورشاه له ځانه مه جوړوه. ناس د پلار ګټې ته بادشاه له ځانه مه جوړوه، د احمدشاه زوی تیمورشاه له ځانه مه جوړوه. سل ځایه قرض او سل قتلونه آخر وبخل شي، د تاریخ قرب تر قیامت پورې ونه بخل شي. مړي یې هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري، نه یې بخو نه به وبخلي د تاریخ قرضداري. نو تاریخه د همدې خلکو تندي در سره لیک کړه، سیاست او د سوال لاندې ازادي در سره لیک کړه. د انقلاب متاتري کو سیخ کې وټومبلو، بیا جهادي بازي پري کو سیخ کې وټومبلو. افغانستان یې د بارودو په لمبو کې وسو، زمونږ ارمان یې د بارودو په لمبو کې وسو. د همدوی شولو دا وطن دوی هم چونان راوستي، چا وروستان ویستي دي او چا امریکایان راوستي. پر موږ ملکونه ورانوي او جوړوي، پر موږ بارود را چلوي او چلوي پر موږ ټپوي په شا. جګړې ته مو په داد وباسي، د واک او ویش په وخت کې ولې موږ له یاد وباسي. پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي، لعنت پر هغو چې افراط ته څوک لبنې وهي. مسعودي صاحب، پر موږ الزام دی چې د بل ژبې ته ستنې وهي، لعنت پر هغو چې افراط ته څوک لبنې وهي.
طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. څوک پرې نیوکه د تعصب او د فحشا نه کوي، خو تر ګواښ لاندې د شمشاد او د ژوندون لیکنې، د بېنوا او خبریال او د غبرګون لیکنې. طلوع چې هر څه کوي ودې کې پروا نه کوي. څوک پرې نیوکه د تعصب او د فحشا نه کوي، خو تر ګواښ لاندې د شمشاد او د ژوندون لیکنې، د بېنوا او خبریال او د غبرګون لیکنې. د پېښور پښتون ولس ته سلامونه کوو. له همپالنې مو نړۍ مننه کوو. ستا پر وجود د لګېدلې هر پرهر نه لوګیا، له چارسدي سوات مردان او له خیبر نه لوګیا. زړونه یې وران شه چې کابل څوک پېښور ورانوي، چې څوک دا ستا او یا څوک زما د زړګي سر ورانوي. خو پاکستاني سیاستمدار دې نور غوبل نه کوي. فضل الرحمن په خوله دې موږ ته نور کنځل نه کوي.